السلام علیکم. امید لرم چې ښه به یئ. زه نن تاسو ته یو داسې اپلیکیشن ښایم چې هغه تاسو ډاونلوډ کړئ او د هغې په ذریعه باندې تاسو روپۍ وګټئ. نو هغه چې کوم زموږ مسافر وروڼه دي او په سعودي کې ژوند تېروي او په دوبۍ کې ژوند تېروي، دا ویډیو خاص کر د هغوی دپاره ده. نو زه به تاسو ته نن یو داسې اپلیکیشن ښیم چې هغه به ډاونلوډ کړئ. په هغې ډاونلوډ کولو به صرف تاسو ته 50 درهم میلاو شي. صرف یو ډاونلوډ یې کړئ او بیا چې پکې مخکې مزید بل ملګري له ډاونلوډ کړئ، د بل ملګري په وجه به تاسو ته 25 درهم میلاو شي. مطلب دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو څه اخیستی هم شئ، څه پکې خرڅولی هم شئ. زما مین مقصد دا دی چې کوم زموږ مسافر وروڼه دي او ژوند کوي په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، نو هغه د دا ویډیو ضرور وګوري او هغوی د دې ویډیو نه فایده واخلي او دا ویډیو مخکې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې زموږ کوم مسافر وروڼه دي او هغوی ته فایده وشي. موږ به د موبایل سکرین ته راشو او د هر یو موبایل خپله مینیو او مینیو ته به لاړ شو. په دې کې به اپلیکیشن کم پلی سټور چې هغه به کولاو کړو، په دې کې به ورکړو د اپلیکیشن نوم دی MELLTO میلټو. دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړو. دا خو زما سره مخکې نه ډاونلوډ دی، خو زه به یې اوپن کړم. که ستاسو ډاونلوډ نه وي تاسو یې ډاونلوډ کړئ. ټیک ده. مخکې به دا ستاسو نه دلته یو کوډ غواړي، هیو ا ریفرل کوډ. نو دا کوډ چې تاسو نه یې ورکړی نو تاسو ته به لکه مطلب دا دی اپلای کېږي نه. نو دا کوډ به تاسو ورکړئ، دا ویډیو به دلته لږه پیوسټ کړئ، ودروئ به او دا 11868938 کوډ به ورکړئ. نو دې په ذریعه به تاسو ته 50 روپۍ میلاو شي. او مطلب دا دی مخکې به زه تاسو ته چغه ښیم چې تاسو به خپل ریفرل کوډ چې کوم دی دا به تاسو څنګه خپل معلوموئ او راچوئ. دلته تاسو ته میسج وښایو چې تاسو ساین اپ شئ او مطلب دا دی تاسو ته 50 درهم میلاو شي. نو دلته به تاسو اوس خپل نمبر ورکړئ، لکه څنګه چې خلک د فیسبوک آی ډي ساده، جیمیل ساده، هغه شان خپل نمبر به ورکړئ. ستاسو نمبر ته به میسج لاړ شي، هغه میسج چې کوم لاړ شي په هغې کې به یو کوډ لاړ شي. هغه کوډ به تاسو دلته راولئ، پوټ پې کوئ. دلته چې تاسو پوټ کوئ نو بیا به دلته ستاسو نه مخکې یو بل دغه غواړي جیمیل، جیمیل به پکې انټر کوئ. هغه تاسو ته اوس زه شو کوم. دلته تاسو ته میسج وښایو، اوس زما سره 0 درهم شو کوي. بیا دلته اوس تاسو ایمیل شو کوي، خپل ایمیل ور واچوئ. کوم ایمیل چې تاسو یوز کوئ په موبایل کې درسئ، نیم، یوزر نیم، هغه به ورکوئ. دې ته به میسج لاړ شي، هغه میسج به دلته اوس تاسو ور واچوئ. کوم میسج چې ستاسو ایمیل ته تللی انباکس ته لاړ شئ د ایمیل، او یا که هلته نه وي پروموشن یې هلته لیکلی په ایمیل کې، هغې کې به وي. نو هغې ته چې لاړ شئ نو دا کوډ به لکه مطلب د میلټو والا به ورته یو میسج کړی، په هغه کې به یو کوډ وي، هغه کوډ به راوړئ دلته به ور واچوئ. ټیک ده. تاسو ته اوس مخکې ښیم چې واقعي راځي که نه راځي. دلته تاسو ته اوس یې لیدی شئ چې زما سره اوس دلته 50 درهم شو کوي. ټیک ده. ځکه چې دا ما یو ملګري له انسټال کړو او 50 درهم شو کوي. صحیح ده. مزید زه تاسو ته اوس ښیم لکه زه به دې کې خپل اکاونټ کولوم چې زما څه پکې څو روپۍ دي. مخکې ما لکه مطلب دا دی دا جوړ کړی و، دا اوس په ملګري له جوړ کړو. د ملګري په وجه ما ته 25 درهم میلاو شو او فرست ټایم چې ما سره و نو ما ته 50 درهم میلاو شوي. نو چې کله تاسو ملګري ته انسټال کړئ نو ملګري په وجه به تاسو ته 25 درهم میلاویږي. نو داسې لکه تاسو یو کس ته، 2 کسه، 3 کسه، داسې تاسو ملګرو ته انسټالوئ چې څومره تاسو دا ډېر ملګرو ته انسټالوئ نو د یو ملګري په سر به تاسو ته 25 درهم میلاویږي. لکه تاسو اوس داسې 10 ملګرو ته تاسو دا انسټال کړئ نو 10 ته به 25 کې ضرب ورکړئ. نو چې 10 ته به 25 کې ضرب ورکړئ د هغې 100 درهم راځي. نو د هغې په حساب به تاسو ته درهم میلاو شي. دلته اوس زما سره 0 بیلنس دی. زه اوس خپل نمبر باندې لاګین کېږم. زما چې کوم پرس دی خپل نمبر دی، په هغه باندې زه لاګین شوم. زما نمبر ته به کوډ لاړ شي، هغه کوډ به اوس زه ور واچوم. تاسو ته اوس زه ښایم. لږ انتظار وکړئ. صحیح ده. کوډ تقریبا داسې یو منټ حالي، نیم منټ حالي دې کې سړي ته کوډ ځي که نه، نو هغې ته به تاسو انتظار کوئ. دا زما سره به دې کې 125 درهم دي، خو زه به تاسو ته به دې کې یو بل ټریک ښیم. د هغې په ذریعه باندې به هم تاسو ته 20 درهم نور مزید میلاویږي. هغه به تاسو دلته راشئ، دلته یې لیکلی انټر پرومو کوډ. انټر پرومو کوډ باندې به کلیک کوئ. دلته به تاسو ساین اپ ووهئ او 20 به ووایئ، SIGNUP او 20. چې دا تاسو ووایئ نو تاسو ته به 20 درهم نور میلاو شي. چې کله ما دا پرومو کوډ ور واچو نو زما بیلنس مخکې و 125 درهم، خو چې کله مې دا پرومو کوډ ور واچو نو زما بیلنس اوس موجوده وخت کې دی 145 درهم. دا د څه په وجه؟ دا 20 درهم یې ماله مزید راکړه د دې پرومو کوډ ور اچېدو په ذریعه باندې. دا پرومو کوډ ذریعه خو تاسو ته ما وښوده. دلته به تاسو راشئ، تاسو اویلیبل بیلنس ښایي، لاندې به تاسو انټر پرومو کوډ
به ور واچوئ. مطلب دا دی دا کوم طریقه مې درته وښوده چې ساین اپ به ووهئ او 20 به ووهئ نو تاسو ته مزید 20 درهم نور درکړي. نو مطلب دا دی چې تاسو ته به 70 درهم میلاو شي. ټیک ده. او باقي تاسو ته ما ویلو چې په اولني پیر باندې دا ویډیو تاسو ګورئ او مطلب دا دی دا ویډیو زه تاسو شیر کوم نو تاسو به اوله کې زما دا ریفرل کوډ ور اچوئ. ریفرل کوډ مطلب دا دی که دا ویډیو دا کوم اپلیکیشن چې دی دا تاسو بل چا له ډاونلوډ کوئ چا له ډاونلوډ کو نو دلته لاندې لیکلی دی یور ریفرل کوډ نو دا کوډ چې پکې تاسو بیا بل چا له ور واچو چا له چې اپلیکیشن ډاونلوډ کو نو مطلب دا دی هغه چې ډاونلوډ کړي نو تاسو ته 25 درهم میلاو شي او هغه ته 50 درهم میلاو شي. مطلب دا دی د هغه هم فایده او ستا هم فایده. نو مزید دا دی چې تاسو څومره کسانو له دا ډاونلوډ کوئ فار ایگزامپل تاسو د ورځې 15 کسانو له هم دا ډاونلوډ کوئ نو د یو کس په سر باندې تاسو 25 درهم میلاوي نو 125 درهم شو. دا کافي شی دی اوري. نو باقي اوس دا د ما دا 3 کسانو له دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړلی اسد خان سعید الرحمن ضیا خان د دې 3 کسانو په وجه باندې ماته 25 درهم میلاو شوي دي او 70 درهم ماته به د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو میلاو شوي دي او دا 20 درهم چې کوم دی دا په پرومو کوډ میلاو شو. دا 70 درهم خو تاسو ته ایزي میلاویږي. باقي زه تاسو ته اوس دا ښیم چې دا 145 درهم خو ماته میلاو شو خو دا به زه خپل اکاونټ ته څنګه ټرانسفر کوم. د چا چې لکه مطلب پاکستان کې زمونږ یو بی ایل بینک شو ایچ بی ایل بینک شو وغیره داسې نور بینکونه دي که نه نو دلته امارات کې چې کوم بینکونه دي د هغې ته تاسو ټرانسفر کولی شئ. نو دلته یې ورکړي د بینکونو نومونه یې ورکړي دي که نه. زه دلته اوس دا ویسټرن یونین بینک دی که نه دا دې ته زه ټرانسفر کوم. دلته به تاسو بیلنس ولیکئ باقي به د نیم ولیکئ لاست ټایم به ولیکئ نیشنلټي به ولیکئ کنټري به ولیکئ او ویډرا به یې کوئ که نه. او نو مزید تاسو ته مطلب دا دی زه بیا د دې نه وروسته دا خو د ټرانسفر کولو طریقه وه چې تاسو به بیلنس بیا څنګه ټرانسفر کوئ. او مزید د دې نه زه تاسو ته اوس بله طریقه ښیم چې لکه دا د هغه کسانو لپاره ده چې په دې کې بیا به د اپلیکیشن کې لکه په دې دوکان کې به د شاپینګ مال کې څه وس اخلي به دې کې یوز سامان میلاویږي نوی میلاویږي نو هغه به تاسو راشئ هوم ته. چې هوم ته تاسو رالی نو دلته به تاسو ته پراډکټ راواوړي. دا پراډکټ ما ته راواوړي د لکه مطلب دا دی فار ایگزامپل ما ته ایربډز راواوړي دا په 87 روپۍ چې دي دا بلیک کلر اپل ایربډز دا ما داسې وو. نو دلته اوس زه دا اخلم دلته پوره کم ډسکرپشن چې دی پوره معلومات یې ورکړي دي چې داسې داسې دي وغیره تصویران یې ورکړي دي دا تاسو کتلی شئ دي پوره ډیټیل. دا اوس زه حالم نو د بای ایټ ناو باندې به زه کلیک کوم نو به دې کې اوس زما څه وایي فرام یور بیلنس زما د بیلنس نه 44 درهم کټ کړه. دا کوم اپلیکیشن کې زما څه کم بیلنس پروت و نو دې 44 کټ کړه او باقي به وایي نه نیډ ټو پی مطلب دا دی تاله چې کله مال لاوړي نو هغه ټایم به ته مال دا 43 روپۍ ورکې. نو په دې کې بیا په 2 قسمه طریقو باندې اخیستل کېږي یو په کریډټ کارت کېږي یو په کله چې تاله مال لاوړي روپۍ به ورکې. نو کریډټ کارت طریقه دې اپشن باندې به کلیک کوئ پی ویت کې به دې اپشن باندې کلیک کوئ داسې کریډټ کارت ووهئ تو کریډټ کارت نه به تاسو ټرانزیکشن وشي که نه تاسو وایئ کیش آن ډیلیوري ووهه لاندې به تاسو سټیټ سلیکټ کوئ او باقي به لاندې اوس تاسو بیا ایریا سلیکټ کوئ او داسې پسې کته ځئ او ایډرس به سلیکټ کوئ بیا موبایل نمبر غواړي نو دا به تاسو د 5 نه والا 7 ډے په منځ کې کم شي چې تاسو سلیکټ کوئ هغه به دله راوړي او بیا 3 ډے پر اپول ریفنډ نو مطلب دا دی واپس هم تاسو دا ورکولی شئ بیا بیرته نو بای ناو به ووایئ نو دا پراډکټ به تاسو لکه مطلب سلیکټ کوئ او واخلئ. نو او باقي ورته تاسو د بیا بل ټریک په دې کې ښیم په دې کې به تاسو خپل پراډکټ څنګه ورکوئ لکه اوس چا موبایل اخیستی خوښې نه یوز یا لیپټاپ یې اخیستی وغیره. په دې کې الریډي ما یو پراډکټ ورکړی دی لیپټاپ مې ورکړی دی لکه مطلب دا فار ایگزامپل چې زه خرڅوم دا د اکټیویټي ته به راشئ په دې اکټیویټي کې به تاسو ته دلته اوس تاسو پراډکټ ښیي چې یاره چا لایک کړی دی چا پې کمنټس کړی دی او مطلب دا دی په دې باندې څونه ریویو راغلي دا پراډکټ ما ورکړی او لیپټاپ دی میک پرو لیپټاپ دی دا زه اوس ګورم بیرته دا د دې پکچر دی داسې مزید زه اوس دا ګورم مطلب دا دی اینې ما ورکړي دي میک پرو ریټرین ډسپلی 15 انچ 2015 ډول ګرافیک مطلب دا پوره ډیټیل مې ورکړی دی طریقه هم تاسو ته اوس ښیم تاسو به پراډکټ بیا څنګه ورکوئ مطلب دا دی نو دا زما کوم پراډکټ چې ورکړی د هغه ډیټیل تاسو ته ما راوړی او باقي اوس زه تاسو ته دا ښیم چې مزید تاسو اوس په دې کې سیلینګ کوئ که نه نو سیلینګ به څنګه کوئ هغه طریقه هم زه تاسو ته اوس ښیم. تاسو به دلته راشئ په دې سیل باندې به کلیک کوئ لکه مطلب تاسو یو شي سیل کوئ خرڅوئ که نه سیل باندې مې کلیک کړو داسې نو داسې زما سره دلته پکچر به تاسو د صحیح پکچر به داسې سلیکټ کوئ مطلب دا یو 2-3 پکچر سلیکټ کوم که نه داسې دا پکچر ما سلیکټ کړه دلته ستاسو کوم پراډکټ چې د هغه ډیټیل لرم غواړي لکه زه اوس فار ایگزامپل ورکوم میک بک ورکوم میک بک یو لیپټاپ دی اپل که نه میک بک پرو دا ما ورکو
نو د دې دا ټایټل دی که نه چې ته څه خرڅول غواړې. مزید اوس زمانه غواړي چې دا کیټګري په څه کې راځي، نو زه ورکوم چې دا کیټګري کمپیوټر اینډ لیپټاپ کې راځي. بیا لیپټاپ مزید اپشن غواړي، لیپټاپ مې ورکو. دلته بیا غواړي ایډ مور انفو، مطلب دا دی تاسو بیا کم برانډ چې هغه ورکولی شئ، دلته ورکولی شئ چې کوم یو لیپټاپ دی. زه ورکومه دلته اپل لیپټاپ دی. بیا میموري څونه ده ورکم، 512 میموري ده. کنډیشن ورکم، دلته زه ووایم یوز لایک نیو. ریم ورکم چې ریم یې څونه دی، زه ورکم چې یاره 8 جی بي ریم دی. او اس اس ډي ایچ اس ډي ورکم، په دې کې اس اس ډي لګېدلی ده. ډسکرپشن ورکم چې یاره میک پرو لیپټاپ دی، میک بک لیپټاپ دی پرو، او مطلب دا دی 15 انچ ډسپلی دی وغیره. مطلب دا دی د ما خبرې مین مقصد دا دی چې زه تاسو ته شو کوم چې پوره ډیټیل به تاسو څنګه ورکړئ. دلته ما دا ورکړه وغیره مې ورکړه چې ډول ګرافیک پکې دی. او بیا کلکولیټ پرایس ورکوم دلته چې په څو باندې ته خرڅوې. دلته تاسو ته دا ښیي چې سمال دغه دی، میډیم دی، لارج دی وغیره وغیره که نه. دلته بیا تاسو چې کله مطلب دا زه پوره ډیټیل ورکړم، دلته به تاسو ته دا وښیي چې سیل 8 دا تاسو سیل کوئ. نو بیا چې دلته دا څوک ګوري نو مطلب دا دی تاسو ته پته لګي چې دې کس وکړو، دې لایک کړو، دې پې کمنټس وکړه. تاسو څوک چیټ کول غواړي هغه چیټ به هم درسره پکې کولی شي. زما د دې ویډیو اصل مقصد دا دی چې زموږ کوم پښتانه وروڼه دي هغه د دې اپس نه فایده واخلي، او مطلب دا دی مزید یې د نورو ملګرو سره شیر کړي دا ویډیو، ځکه چې د یو اپلیکیشن په ذریعه باندې تاسو ته ارن کېږي آنلاین. نو دا ډېره ښه وجه ده، او زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې یو تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او تاسو ته ارنینګ شروع شي. نو زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې. دا ویډیو لینتي شوه، خو مطلب دا دی د لینتي کېدو څه وجه وه چې ما تاسو ته پوره ویډیو وکړه، او مطلب دا دی ما په پارټ کې هم ډیوایډ کولی شوه، خو د هغې څه فایده نه وه. نو زه ستاسو نه اوس غواړم په سلام سره اجازت او دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم.